یخانې پخواني واړه خوف چې چا به ورته د واده خبرې وکړه په کور کې نو 15 ورځې به کور ته نه راته را اوسني خو په ځان توکلي چې کور ته راځي نو هم وي واده او چې بار وځي نو هم وي واده شرمونه او شرموله وایې زما خدایه تا ترمنې خو بیا راورسېدو خدایه یا ښځې دې خوا کښېنه خپوته څه ته مې شرمېدې کور ته به څوک راشي په شرمونو به وشرمېږو کښېنه سړیه په چرته کښېنه نو تا نه دا تېښتې لرالو خو چې کور ته رابرغېږي نو په خبرو رابرغېږي غوښتمه دې نه په جرګو په ننواتو دې غوښتمه اوس چې کور ته رابرغېږي نو په ویلاګانو راننوځي تا خو ما له لس ستړې کړو ستړیه یا زړې ډیوې ته چا کولې خو په زور یې راباندې ډن کړې یا تا خو زه تېښتې له راوستمه چې راغوښتمه دې د جرګې دې رالېږلې ته به اوس دا خبرې ولې نه کې اوس زړه شومه که نه ځکه دا خبرې کوې سړي خو بیا دویمې تړه کېږي نو واه 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 دا وګوره که نه دا جي او بېبې مې څنګه ښکلې ناستې د مینې او محبت خبرې کوي او چې زه ته د واده ووایم نه خو در باندې سم د ټوپک ګولې ولګي ولې ځه چرکوزیه واده ته د وړو د نرخه خبرې د وړو نرخ پکې چا راوستی دی ما له واده وکې وړي کوم ریټ ته رسېدلي د هغې نه خبرې که په واده کې پروت دی د وړو تم ټوله ورځ خوشې تشې وګرځې کور ته راشي وي راوړه راله دغه مثال ستم دی ما له په یو ګنټه کې واده وکې که نې ځان ته دغه دی پانسي کومه کرکوزیه کرکوزیه لا خو بېبې دا جي لږه ګزاره کوې اوس به راپرېوځئ ټول چانچو پانچو یې تاسو به ډاکټر له څوک بوځي ډاکټر بچیه لا خو موږ په وړو پورې اړیان یو او دا زرکوزې پکې لا ودونه غواړي مونږه کړې دي د دې شیشه کې نه به مو څوک خلاصوي تا له خو لا پوزې لراله په وځه چېرته د وړو ټرک به راغلي وړه دې راوړه نو ستړې یې لا خو او چې اول واده وي بیا بچي وي ما به د داسې وس خو ډېر ارمان کوونه سبون هم خلاص یو خو زه دې به ځان پانسي کړمه دا څنګه لکه زانګ یم نه نو ولې تړون دی ځان پانسي کومه ګډېږم خو نه دا ولې ځان پانسي کې واده راله نه کوي ته لا وړوکې یې کمکله چې واده دله نه کوي نو کور کې لوښي مات کا لوښي مې مات کړو او دروازه مې چې کوم دا هغه مې په لتو ماته کړه خو ماته وی ولاک وي دا کوټه م راغورځوي دا واده یې رانه په سترګو ونه لیدو ته راسه کار وکړه هغه ما یو دوه ملګري نور دي د هغې نه دله مشوره اخلمه راځه زه چې ځو چای به څه مشوره راکوي یا آسان سارے راته وي غوړي راوړه نو اوس دا سوچ کوم چې ګورده خرڅه کړم او که موټر سایکل خرڅ کړم ریټونه کم ځای ته ورسېد واشنا ته خو بیا هم ښایي پوه شوې مونږ کره نن درېیمه څلورمه ورځ دا نه غوړي شته او نه چیني شته قسم په خدای کله په جومات کې پاتې کېږم د شرمه کور ته نشم تللی اشنا ډېر ګراني شوه ډېره زیاته ګراني شوه دا ودونه خو ډېر ګران شوي تاسو خپلې خبرې کوئ په هغه ریتبه اوس داخل له پسې نور رالو ندینه خو زه په کلي کې تنګ یم لکه تاسو دې خوارو له راوستم هلته خو چې سړی ګوري نه جړه راځي نه 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 الله به خیر کړي دا د واده ټیکهداران دي خطا ټیکهداران دي او جی خیر شې نیکانو دلته د واده دا هغه غازیان دي او جی تا چې ماته وي دي به تا واده مشوره درکړي او جی او دلته مشوره وکړې د واده ډېر ارماني دی څه پس کوې لږ تیز وایې که نه 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 تا ته مونږ خبره کوله ګوره واده ډېر ښه څیز دی پوه شوې نور سره ملګرې خبره وکړي واده کې چې کومې مزې دي که نه نو هغه په بل څه کې نشته مونږ خو داسې خوشحاله یو داسې دم واده هغه خو ماته ستا د دې مخ نه پته لګي چې ښه تازه یې او ویښته دې په شکولو د تندي نه ټول ووتلو خو زه وایم زما دې بېبې او داجي ته لږ مینت وکړې که نه زما خبره نه مني لکه ستا بېبې او داجي چې کوم دی که نه دا کار ته په مونږ پرېږده دا ډېره وړه خبره ده نه زه خو وایم چې اوس لړ شو څنګه دې خوښه ده درته دي بالکل درځو او پښتو به وله پرېږدو مینتونه به ورته دکه په دغه خبره مې ډېر زیات خوښې که نه راکړه چې خوند دې کړمه دې چې ځو راځئ راځئ چې ځو راځئ
ښځې زه خو د خاوند یم ګجرات کې چې کوم دی د وړو ټرک ته ولاړم نو هلته رانه په لین کې کمیس وشلېده یا خدایا پاکه مینه مالې چې دا راباندې له کومه تندر راپرېوتو کېنه دې غواړه ستړیا په وړو پسې تلې وې غم راپسې برپړ رالې اجازه دغه لیلا او مجنون دي دې ته منت کول غواړي السلام علیکم ماما څنګه وعلیکم السلام ترورو مونږ خو تاسو له په جرګه کې راغلي یو ساره زوی واده غواړي نو خیر ته دا واده وله وکړه که نه زلمی دی بچې ته د څه نه خبرې کوه موږ د څه لارې تندې تېرېږي او دې ټوله ورځ خوشې تشې ګرځي که نه دې پلار ته وګوره دا رڼ غویي دې جوړ شوي دي ګجرات ته مې سار لېږلی او په وړو پسې او برپڼ راپسې راغی و ترور ستا خبره صحیح ده منم چې ګراني ده وګوره د رزق واده الله کړې ده کیدای شي قسمت یې بدل شي دې واده سره چې بچې ماله خو له ستړي خو کله ځان پانسي کوي کله د لوښو نه خلاصه کړم دې خدای د سره خلاص کړه دا ستا پلار دی او کنه دا مې پلار دی چپ شه هغه سم د انګلیش فلمونو هیرو ښکاري چې کېنه تر کوزي په وړو پسې تللی او دا لوښي ترې راته جوړ شو کاکا خدای ته وګوره او دې جولې ته وګوره دې هلک له غمو کې کور ولا آباد کې دې مکه په غم باندې اړی که نه هر یو ورختې ترکمې به دې داسې ګرځي زه د دې یو غم نه تنګ یم تاسو راپسې بله راولې اوس خو دې ساتم وروسته به وله بیا دې کوم دې ښځم ساتم د په وړو د راوړو نه یادونه پاسته جوړ کړی دی تاسو خو ټول د مانه تنګ یې خو زه به داسې چلو کوم چې زه به لاړ شم خودکشي به وکړم تاسو ما له واده نه کوئ جرګې والا مې راوست هغې م چې یې وڅکله ما له د واده غم نه کوي بلا کې ولا نه هونګرله اوس دلته